شېرپل پلار په نیکه تازي و. د هغه وجود د هغه خوی خصلت او کړه وړه د هغه د دغې دعوې ثبوت و. د هغه د خان په کور کې زیږون مور او پلار دواړه یې د خان کورني وو. د هغه ښکلي ښایسته خوشرنګه رنګ چې نه ډېر سور او نه ډېر زیړ. څرمن او ویښته یې دومره مهین چې لاس به پرې ښویده. اوږد نری وجود، پلنه لکه د اس سینه، دنګ اوچت قد، نری چستې دنګې پښې لکه د چمچمار نری لکې او په اوږد نري مخ باندې نری پوزه چې په میلونو لرې بوی به یې پرې بویولو. په خوله کې نري غاښونه او په پنجو کې لکه د زمري تیره او کونډه نوکونه چې یو ځل به یې د چا په وجود خښ کړل نو تر هغې به یې نه جدا کېدل چې تر څو به یې ځان سره د هغه ځایه د غوښې بوټۍ نه وراشو کولې. هغه سوچ کولو چې ښه او د خوشحالۍ وخت څنګه زر لکه د خوب تیر شي. چېرته هغه ګرمه د بخملو اندرکا او چېرته نن د پومه د یخنۍ کې د کریمو کبابي د انغري دا خوږلن. هغه ځان نور هم د ډېرې یخنۍ د کبلې رامنجیله کړو. خو سږکال یخني دومره زیاته وه چې کوټو کې دننه هم خلک په دوو بړستنو کې نه تودېدل. په ګړونج پرتو منګو او د کلي په لښتو او ډنډونو کې به هم اوبه د ډېرې یخنۍ کنګل شوې وې. او نن شپه خو یخني نوره هم ځکه زیاته وه چې اسمان لکه د شیشې داسې شین و چې مخ پکې لیدی شو. هغه د انغري په خوږلن کې غونځېده او چې کوم ځای به چېرته په دغې خوږلن کې د هور بڅرې پاتې شوی و او په هغه به یې لکه د کټمل چک ولګولو نو هغه به زر هغه ځای د سوی کمولو دپاره وڅټلو. او د خوږلن د بڅرو د دغې کټملو چکونو د هغه د بخمل په شان مهینه، ریښمینه او پسته څرمن ځای په ځای ګونجې کړې وه. هغه ته چې خپل تیر وخت ور یاد شو نو ځان سره وغورېده چې څنګه به د خان دوه درې نوکران د هغه په اردل کې ګرځېدل. چا به ورله مالش کولو او چا به لمبولو. هغه به هر وخت لکه د واده د زلمي په پالنګ کې جوړ کړی سنبال کړی تیار ناست و. او چې خان به چېرته تللو نو هغه به ورپسې د هغه په قیمتي موټر کې داسې اوچت کېناست لکه چې هغه خان او خان د هغه ډرایور دی. او په مجلس کې به خان په ډېر فخر د خپلو دوستانو مخکې ویل چې که چا د سوو په ښکار کې خپل اس د شېرپل نه په منډه کې وړاندې کړو نو هغه به دغه موټر هغه له په انعام کې ورکړي. او د دغې موټر د ګټلو په لالچ کې ډېرو خانانو ځان له پښې او لاسونه مات کړل خو د شېرپل نه چا خپل اس مخکې نه کړی شو. شېرپل چې به په میره کې کومې سوي یا ګیدړ پسې په ښکار کې منډه شو نو هغه به لکه د غشي نور اسونه او سپي وروستو پرېښودل. د هغه نظر به په ښکار لګېدلی و. د هغه دومره تجربه شوې وه چې هغه به د ښکار د غوږونو د اشارو نه په دې پوهېدلو چې دغه سوه یا ګیدړ اوس څه کول غواړي. اکثر اسونه او سپي به په تیزۍ کې د ښکار نه مخکې تیر شول ځکه چې ښکار به هغوی له دوکه ورکړله او هغه سوه یا ګیدړ به د مخکې تللو په ځای سمدستي پوټه راوګرځېده. خو شېرپل چې د ښکار د غوږونو د اشارې نه به یې اندازه مخکې لګولې وه چې اوس دا راګرځي نو هغه به په خپل ځای پښه نیولی شو او د ښکار ځناور به لا راګرځېدلی نه و چې شېرپل به خوله کې نیولی و. او کله کله به داسې هم وشو چې خانان به د نورو ښکاریانو سره سوي یا ګیدړ پسې و چې ښکار به سمدستي راوګرځېده او په اسونو سواره خانان به سره د خپلو ښکاریانو سپو د دنګ او لوړ قمر نه ښکته پرېوتل. د چا به لاس مات، د چا پښه او د چا د اس سټ. او شېرپل به ښکار په خوله کې نیولې د خپل خان سره د هغوی په تماشه و چې ځانونه به یې د خاورو شګو نه څنډل. یو ځل چې هغه په ښکار کې یوه سوه په مخه اخیستې وه خو هغې به دې مار په شا کتل د هغې په سترګو کې د مرګ د ویرې په ځای د ژوند خواست او التجا وه. هغه ته داسې ښکارېدل لکه چې هغه د مرګ او د ژوند په دې لږ ساعت کې څه ویل غواړي. خو د مرګ ویرې داسې په منډه کړې وه چې هېڅ ته نه جوړېدله. هغه لږ پښه نیولی شو
او ډبډبې شو چې سوه لکه د غشي یوې د غر هومره غټې جاړې ته ننوتله. د هغه په ژوند کې دا لومبې ځل و چې په مخ اخیستې ښکار د هغه نه په جاړه ورننوتې و، او دا هر څه هغه قصدن کړي و، ځکه چې د هغه په هغې زړه وسوځېده چې اخر دغې سوي په سترګو کې د ژوند دغې ارزو سبب څه دی. هغه چې جاړې ته ورنږدې شو نو سوه ورته د یو غار په خوله کې په زارۍ او مینت سر شوه چې شاته 5 ماشومان بچي د هغې په انتظار و. هغې وویل رحم وکړه، دا ماشومان به مړه شي، د دوی ازار مه اخله، زه د مرګ نه نه ویریږم، خو د دې ماشومانو غم را سره دی. او چې هغه د جاړې نه راستنېدلو د نورو سپو جوپا جاړې ته را رسېدلې وه، او بیا هغوی په جاړه داسې ور حمله شول چې جاړه یې تس نس کړه، او سات پس یو تازي هغه په وینو کې شوړه پوړه او نورو د هغې ماشومان بچي په وینو کې جب جب په خولو کې د جاړې نه راوویستل. او چې پاسونو سواره خانان هغوی له راورسېدل او خان د شیرپل په ځای سوه د بل تازي سپي په خوله کې ولیدله، نو په هغه د شرمه نری خوله راماته شوه، ځکه چې نورو خانانو هغه پورې خټ خټ وخاندل. هلکه شیرخانه، شیرپل خو د نن پاتې راغی. شیرپل چې د خان په سترګو کې د غوسې لمبې او د نفرت بصرې ولیدل نو سر یې ټیټ او سترګې یې ښکته کړې. او د شیرخان په زړه کې خو یو ځل راغلل چې خپله شل ډزې باندې د شیرپل مازغه تسنس کړي. او شیرپل د خان په سترګو کې چې د غوسې کومه سرخي لیدله هغه د هغې بېوسه معصومې او مظلومې سوې په سترګو کې د سرخۍ نه کمه وه، کومه چې هغه د هغې په سترګو کې د ویرې او رحم غوښتلو په وخت کې لیدلې وه. هغه په خپل تیر ژوند ستومان و. هغه څومره ظلمونه په بېګناه بې اسرې او بېوسه ځناورو باندې د ښکار په وخت کې د یو انسان د خوشحالو دپاره کړي وو، ولې چې نه خو د هغه دغې کمزوري او بې ازاره ځناورو سره څه دښمني وه او نه تربګني. هغه خیال کولو چې هغه څومره ظالم و. هغه هډو په دې خبره چېرې سوچ نه و کړی چې ګنې د دې بې ګناه او بې ازاره ځناور ازار اخیستل څومره لوی ظلم او څومره لویه ګناه ده. د دغې ورځې نه پس شیرپل بیا چرې هم ښکارونه نیولی شو. په ښکار پسې منډه کې خو به شیرپل هغسې د نورو نه وړاندې و، خو اخر کې ښکار به د بل تازي په خوله کې و. او خان حیران و چې په شیرپل څه بلا وشوه چې ښکار نشي نیولی. چا ویل چې خان شیرپل چا بند کړی دی، د چا به خیال و چې سترګو وهلی دی. شیرپل له ډېر نظرونه مات کړي شو، ډېر تعویزونه ورته غاړه کې اویزان کړی شول، په ډېرو باباګانو او زیارتونو وګرځولی شو، خو چې هیڅ ښېګړې ونه شوه نو د خان زړه هم د هغه نه وټکېدو. کوم قدر او عزت او کومه مینه چې د هغه سره وه هغه ورو ورو په کمېدو شوه. د هغه په خوراک او خصمانه کې هم فرق راغی. اول چې به خان د کور نه یا د بهر نه حجرې ته راغی نو مخکې به یې د شیرپل تپوس کولو، خو اوس به یې په هفتو هفتو د هغه تپوس نه کولو. هغه به اوس نورو تازیانو سره یو ځای خوراک کولو، او هغه لویي چې په نورو تازیانو هغه ته حاصله وه هغه اوس ختمه شوې وه. خو شیرپل په دې خفه نه و بلکې خوشحاله و، ځکه چې هغه څه مودې نه د بې ازار او کمزورو ځناورو ازار نه و اخیستی. کله کله چې خان به چرت کې و نو د شیرپل متعلق به یې سوچ کولو چې خدای خبر زما شیرپل د چا سترګو خوړلو چې نو اوس د هغه په منډه کې هغه د سیلې توندي شته او نه د هغه په حمله کې هغه د زمري بېباکي شته. اخر د خان زړه ته داسې وټکېدلو چې یو بل خان ته یې وبخلو، ځکه چې د شیرخان په ځای کې اوس د هغه ځای نه و، او چې د هغې خان سره هم د شیرپل په پل کې څه فرق رانغو او چرې یې هم ښکار ونه کړی شو نو هغه هم یو بل خان ته وبخلو، او دغسې هغه به یو خان بل خان او بل به بل ته لکه د مړي د سخات بخلو. اوس خو به نه د هغه په غاړه کې د غلامۍ نښه پټۍ وه او نه د قیدي نښه زنځیر و. هغه به اوس په حجره کې لکه د مسافرو یوې ډډې ته غلی پروت و. که د چا نوکر نه به ټوکړه ډوډۍ زیاتي شوه نو روژه به یې ماته کړله.
ګنې نو دغسې نهر نهور به پروت و. او اخر چې یو ځل پرې 2 شپې او 2 ورځې نهرې تېرې شولې نو د بازار مخې یې ونیوله. ولې دلته خو د مخکې نه د کوټو سپو باچایي وه چې نه یې میلمه پېژندلو او نه کوربه، نه فقیر او نه مسافر، نه خپل او نه پردی. داسې معلومېده لکه چې دلته نه څه قانون او نه څه رواج. د دې ځای قانون خو بس د زورورو. دلته د زورور هر څه خو د کمزوري هیڅ نه و. چې څنګه هغه بازار ته ورښکاره شو نو زورور او کمزوري کوټه ورپسې ټول په یو غپ او په یوه هپه داسې راغونډ شول لکه چې څه یې په سترګو نه ولیدلې. هر یو به پرې حمله کوله، چا د مخې نه او چا د شا نه، چا د یو اړخه او چا د بل نه. که هغه زر ځله د لکۍ خوځولو او داړو چینګولو په وسله د صلح اعلان بیا بیا کولو، خو د هغه دغې زارۍ مینت او عاجزۍ ته چا هم نه کتل. کله به پرې یو را شغله شو او کله به پرې بل را ټوپ کړل، لکه چې هر یو پرې چل زده کولو. ړومبۍ ورځ خو په دغې الغو تلغو غویمنډ او پرزونو کې تېره شوله او ماښام تیاره چې ټول د قصابانو د تختونو لاندې ننوتل نو هغه خپلو زخمونو سټلو باندې لاس پورې کړو. هغه ځای په ځای زخمي و. هغه له ځان پورې خندا ورغله. ژوند هم څه عجیبه دی. چېرته هغه په قالینونو ناست او د بخملو اندرکې او چېرته دا حال. هغه مسکی شو او زړه کې وویل زخه شوه شیرپلا، پرون ته ظالم وې، په کمزورو او بې ازاره زناورو دې ظلمونه کول او نن ته مظلوم یې. ښه ده چې دا خو درته معلومه شوله چې ظالم څنګه وي او مظلوم څه ته وایي. هغه تر ډېره وخته پورې خپل زخمونه سټل او په دغه شپه یې خپله خېټه په خپلو وینو سټلو مړه کړله. بیا ورو ورو هغه بازار کې بلد شو. تر څه مودې خو هغه د ټولو کوټاو د سترګو ازغي و، خو په مزه مزه هغوی وزغملو. ډېرو سره یې پکې یارانه هم جوړه کړه. هغه ځان له اوس دا ستوګنې ځای هم میرلی و او چې څنګه به ماسخوتن کریمو د کبابو کړۍ کوز کړلو نو هغه به د ناستې ځای ته سمدستي ورټوپ کړو او بل به یې د قیمې په غورځېدلو پوټو او د کبابو په سوځېدلو ټکړو خوله ترسکونه کړله او بیا به غلې غوندې د ګرم منغري خوا کې منجیله شو. د ورځې به هغه د سروري کاکا د غوښو تخته په 2 پښې او 2 سترګې څلور کړې ناست و او چې هغه به د غوښې چیمړه د سړک منځ ته ورویشتله نو چې د بل چا به ورته خیال کېده شیرپل به اوچته کړې وه. سره د دې چې د هغه په وجود کې اوس هغه چستی او طاقت نه و او هغه اوس هم د دغې بازاري کوټاو نه چست او تیز و. نن شپه ډېره یخه وه. هغه ځان په نغري کې را منجیله کړی و. څه د یخنۍ نه خوب نه ورتللو او څه د تیر وخت یادونو شوګیره کړی و او چې سحر کې یې سترګې ورغلې نو بیا داسې اوده شوي و چې نور راوختلو او قصابانو غوښې هم د شپې د سپو سټلې تختونو باندې واچولې. دوکانونه لرې شول خو شیرپل لا هغسې په خواږه خوب وده دی او د تیر ژوند ښایسته خوبونه یې لیدل چې ناګهانه ورله کریمو کبابي په دړه راواچوله. کورې شه په منه ټوله نغرۍ دې راله ګنده کړې دی او هغه هی هی کاو کاو په چغو په 3 پښې په هیبت د نغري نه راټوپ کړو او په بازار کې ټولو کوټو هغه پورې په غپ غپ وخندل.